دا دنیا زمونږ طالبان وایي څوک وایي دا دنیا د ادنا مؤنث دی د آخرت په مقابله کې ډېره نږدې ده ځکه ورته دنیا وایي او بعضې حضرات وایي چې د دناءت نه ماخوذ دی دني لاندې سیز بیکاره کمزورې ذلیل سیز ته وایي نو حضور پاک فرمایي الدنیا کلها ملعونه دنیا دغې معنا ته چې مونږ ګورو وی دنیا د خدای د رحمت نه لرې ده الا ذکر الله یو څو څیزونه ترې مستثنا دي د الله ذکر چې کوې الله یادې او په قرآن شریف کې د ذکر اطلاق په قرآن شوی دی بار بار د خدای قرآن له توجه ورکوي او چې څوک د ذکر سره مینه کوي محبت ساتي ذاکرینو سره مینه کوي دا ترې مستثنا شو خامخا د سړي نه په دنیا کې څه ناڅه ګناهونه کېږي د دې نه څوک نه خلاصېږي نو مثال یې د یو ډنډې دی بعضې خلک په یو څښاک ډنډ کې دننه ولاړي او څوک یې په غاړو تاویږي را تاویږي نو د ډنډې په غاړه هم څښه اوبه پرتې وي د چا پکې خپې لمدي شي د چا جامو له وجود له څاڅکي او دارې راځي نو علاج به یې څه کوو یو خو به مونږ کوشش کوو چې د دې ډنډې نه ځان وباسو د ډنډې نه ځان چې وباسې نو ګناهونه به پرېږدې دا ګناهونه د ډنډې او د چقړو مثال دی او نیک اعمال به کوې خو که بیا هم ته د دې ګناهونو نه ځان ډېر هم ساتې نو لږه لږه ګناه درنه کېږي د دې نه نه خلاصېږي د هغې دپاره الله په خپلو بندګانو مهربانه دی او مونږ ته اعلان کوي توبو الی الله توبة نصوحا د زړه نه خدای ته توبه وباسئ په توبه الله ګناه معاف کوي خو ګورې دوه قسمه ګناه ده یو هغه ګناه ده چې د الله او د بنده د حق سره تعلق لري د الله حق دا دی چې په سړي منځونه پورې دی او نه دی کړی یا زکات پې پورې دی او نه دی ورکړی یا مالدار دی او حج یې نه دی کړی یا روجې نه دی نیولې د رمضان فرض دا د خدای حقونه دي دا په توبو نه خلاصېږي دا به خامخا ادا کوې روجې چې څونه دي اندازه به ولګوې نیسې به او حج دی نه دی کړی کې به او منځونه درنه پاتې دي نو راګرځوه قضا منځونه کوه چې د ورځې هر منځ سره یو او دوه هم راګرځې نو په کال کې د 2 کالو منځونه 3 کالو منځونه راګرځي او هغې دپاره داسې کوه چې کله یو منځ کې لکه د مازدیګر وایي د اول مازدیګر قضا هر کې اول یادوه نو ځکه چې کوم خلاص شي وکړي ورپسې بله ول شو چې هغه وشي نو ورپسې بله ول شو چې په تاسو نه پورې دي یا اول یا آخر زکات دی نو که په یو ځای نشي ورکولی په لږه لږه ورکوه غاړه به دې ورو خلاصېږي او د بنده حق د بنده نه د کور نیولې دی ځمکه دې تې نیولې د بنده نه پیسې دې والې دي دا نه په توبو نه خلاصېږي دا به خامخا ورکوې دا نه په حجونو خلاصېږي او نه په توبو نه په صلات تسبیح خپل حق او پردی حق حضور پاک دی یو صحابي راغی ګوره د جهاد او د شهادت څومره لوی اجر دی وایي د الله رسوله که زه د الله په لار کې جهاد وکړم او زه شهید شم او مخ په مخ وجنګېږم او زه شهید شم نو ماله به خدای جنت راکړي وي چې سړی لاړ وي دا سړی واپس راوګرځوي چې راویې تا څه وي وایي ما دغسې وایي ګوره که ته د الله په لار کې خالص د الله د رضا دپاره جنګېږي مخ په مخ تخت نه او شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدېږي او بیا مخ په مخ جنګېږي او بیا شهید شي بالفرض بیا د خدای جمدېږي او بیا مخ په مخ جنګېږي او شهید شي 3 شهادتونه دې حاصل کړل چې دومره حق د دې ګوتې عمره پردې در باندې پوري نو جنت ته نشي دی وایي اوس جبریل راغی او دا خبره یې ماته وکړه په توبه ده د سترګو ګناه دې مثلا کړې ده توبه دې وایسته د غوږ دې کړې ده نن د موبایل د لاسه خلک په دې کې مبتلا دي د اندام ګناه دې کړې ده ځه چې توبه دې وایسته الله به یې درته معاف کړي د لاس دې کړې ده د خپو دې کړې ده چا سره دې په ګناه کې امداد کړی دی دا به د خدای پاک په توبه وبخي نو بهترین څیز د توبې دپاره څه شی دی استغفار دی استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا ډېر ښکلی استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه او چې دام نه درځي نو مختصر وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله بس دام کافي دی صرف دا لفظ استغفر الله استغفر الله په خدای کې په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي په دې استغفار دا ما چې کومې خبرې وکړې دا خو د الله د قانون سره تعلق لري که خدای وغواړي هر څه درته بخښلی شي رحم جدا شي دی او قانون جدا شي دی ما کومې خبرې وکړې دا قانون دی او که الله پاک وغواړي د قانون نه بالاتر خدای پاک کولی شي الله قادر دی هر څه درته بخښلی شي او بخیل درته ډېرو ته یې داسې بخښلي دي یو سړی راغی او یو عالم ته وایي وی د توبه وباسم خو ما یو کم سل مړي کړي زما توبه به قبوله شي دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده هغه وی یو کم سل دی وجلي دي ته لا وی توبه وباسم خو هر شي دوزخ دی ځای دی توره اوچته کړه هغه مولی هم بد کړه هغه هم بېغمه کړه ورېږه چې وي تام ځای ته ورسو ورځې راله ښه ورکړه سل یې پوره کړل بیا ورته چاوي ګرځېده
وی داسې مولا راته وښایه چې د ما زړه له اطمینان ورکړي او دا زما ګناهونه خدای پاک وبخي ما الله معاف کړي او ژړلې خدای ته چا ورته یې پلان کې کړی کې یو مولوي صاحب دی ډېر ښه سړی دی هغه له چې څوک هم ورځي وایي توبه وباسه بس الله دې معاف کوي وایي یاره ورځم که ده راته وویل به مې مطمئن شي په دې نیمه لاره کې بله مرګ راغی حضور پاک فرمایي د رحمت او د غضب فرشتې راغلې د رحمت فرشتو وایي موږ ته ستا وباسو ځکه توبې له روانه که مولا ده نن دې رسېدلی نو رسول الله مبارک فرمایي الندم توبة سړی ستومانه دا توبه دې په ګناه ستومانه ده د توبه قبوله ده هغه نور وی چې نه دی لا د ګناه په ځمکه کې دی مولا ته نه دی رسېدلی دواړه سره په اختلاف شو الله فرمایل وی کچو کې که دی د ګناه ځمکې ته نږدې و نو د غضب دا فرشتې ته سه وباسئ او که هغه کم توبې والا ځمکې ته نږدې و نو هغه فرشتې ته سه وباسئ نو دې ګناه والا ته نږدې و الله هغې ځمکې ته وی تقربي نه نږدې شي دې بلې ته وی تباعدي لرې شه فرشتو چې کچ وکړه هغه د توبې والا ځمکې ته یو لیش نږدې و نو د رحم فرشتو ته سو ویسته والله وخه و دا د خدای رحم دې ته رحم دا د قانون نه اوچته خبره ده ولې زمونږ په پاکستان کې شته دا قانون که یوازې پاکستان کې نه په ټول دنیا کې دا قانون دی شیشه نه پانسي کې قانون مطابق چې دا مړې تاکي دې په های کورټ کې درخواست ورکړي اپیل وکړي های کورټ یې پانسي کې به دا مړې کړی او مړې کړي سپریم کورټ کې اپیل وکړي سپریم کورټ هم ولا اپیل خارج کې به دا مړې کړی اوس قانون خدا دې چې پانسي حکم پې ولګي تو پانسي کېږي لیکن د هغې نه پس صدر ته یو درخواست دی کې هغې ته رحم درخواست وایي دا صدر او د بادشاه خوښه ده که مفتو کې معاف کوي نو معاف کولی شي دا قانون نه اوچته خبره نو دا ما چې وختي خبره وکړې دا د الله نظام او قانون دی دغسې به کوي او رحم د اوس الله پته نه لګي چې په چا څنګه رحم کوي او څنګه رحم نه کوي خو رحم هم په هغه چا الله کوي چې الله ته ډېرې جړاګانې وکړي فریاد وکړي وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله زه بخښنه غواړم او ما معاف کړه قسم دی چې په بخښنو په استغفار الله خوشحالېږي دا ولې الله خوشحالېږي په بخښنه د دې وجه راته اوس ووایم دې کې تا ځان عاجزه کړه خدای دې لوی وکړه بخښنه خلک د چا نه غواړي د لوی ذات نه غواړي خدای دې لوی وکړه دویمه څه دویم دې دا عقیده ده چې خدای ما نیولي شي رانیسي مې لکه خو دې معافي غواړم درېیم په ګناه دې اقرار وکړه چې ما خدای ګناه کړې څلورم خپل ځان دې عاجزه کړه نو چې دومره ځان عاجزه کړې په ګناه قرار وکړې بخښنه وغواړې ستومانه شي چې دا ګناه مې نه وې کړې الله لوی ذات وګڼې الله هغه ذات وګڼه چې که ما معاف نه کړي نو ما رانیولي نشي الله معافی ورکولو والا هم دی الله توبه قبلولو والا هم دی الله رحم والا هم دی په توبه کې دومره ډېرې خبرې دي نو په دې خدای به نه خوشحالېږي په څه به خوشحالېږي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقعې لیکلې ده ما تاسو ته ویلې ده بار بار وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روان او خو ډېر تیز انسان جذباتي ټول خلک به مسلمانان څه کوي کافر به بیرېده یو سړی ده یو یهودي عیسایي د کور نه راووت ذمې ورته وایي او لاس کې شراب چې عمر یې ولید بس سړی په یارېدو شو زرې هغه د شرابو بوتل څادرې تو کتې او ترخ کې ومنډه او غریب په یارېدو شو چې یا خدایه دا څه مسله ده امیرالمؤمنین خو په خپلو سترګو ولیدم او چې اوس به راسره څه لوبه کوي حضرت عمر هم خپې ورتېزې کړې قدمونه یې اوږده واخېستل او ځان یې ورورسو او دا سړی په دې زړه کې و چې یا خدایه نن مې معاف کړې بیا زما توبه که مې د شرابو بوتل له ګوتې یوړې چې حضرت عمر ورورسېد هلک وایي دا ترخ کې دې سړي وی صاحب څادر دی وی څادر کې څه دي وی بوتل دی بوتل کې سړي وی پید درو نو وی پید دی په لاس کې ولې نه نیول چې په څادر کې دی نغښتې دي وی صاحب ګرم دی ګرم نو ما ځکه په څادر کې تاو کړی دی ګوره ځان یې بچ کړو وی راوباسه اوس خو سړی لا پریشانه چې شراب دی مې دروغ وی خدای چې امیرالمؤمنین به څه کوي ما خو یې پرېبه مې دي چې زه خو په پید یې اغښتې دي او ګرم دي په ترخ کې دي نیولي دي اوس خو دروغ مې مویدا شو چې داسې رپېدل چې څنګه یې بوتل د څادر نه راوایسته ډس کې بوتل دې لاندې پرېوت چې پرېوت پی ته وبېدل پی او پی نه بړاس خېږي ګرم حضرت عمر حیران شو هلکه دا څه مسله ده ما خو ته دغه ځای نه ولیدې چې تا سره د شرابو بوتل او لاس کې دې نیولي یم یخ پخم دا څه مسله ده پی مې که څه جادوګرې جادو دې درکې او که څه مسله ده وی نه هېڅ جادو مادو نشته دا شراب صاحب خو ما به معاف کوې وی نه معافې ما شراب دې کور کې غشتې چې ته مې ولیدې ډېر زیات ویرېدم په دې زړه کې مې توبه وویسته چې خدایه بیا به د شرابو بوتل له ګوتې م نه وړم خو الله اوس مې معاف کړې ما توبه وویسته دا دغه توبې برکت دی دنیا کې الله حضرت عمر ورته وفرمایل وایي دا د توبې برکت دی چې دا شراب دی خدای پاک په پیو بدل کړ دروغ دې ووایي دروغجن یې نه کړی دروغ دې ووایي الله دروغجن نه کړی رښتیا چې تاسو بیا قصد سره الله وکړل د توبې دونه برکت دی
خیر وي داسې دونه لویه خبره نه ده چې شراب په پیو بدل شو. شراب هم یو سیال بیدونکې شی دی او پیم بیدونکې شی دی. د تعجب خبره دا ده چې دا پی دی په دا ترخ کې ګرم څنګه شو؟ دا چا ګرم کړه؟ حضور پاک فرمایي رب اشعث اکبر لو اقسم علی الله لابره. ډېر کله ته داسې انسان دی چې ببر سری دی، دوړې او غبار پیلوتی دی، که په خدای قسم وخوري نو خدای پاک بیا په قسم کې رښتونې کړي او دروغجن به نه کړي. قسم خوري چې زما د قسمې چې باران به کېږي، شین اسماني الله به وریځ راولي، الله به باران وکړي چې دی دروغجن نه شي. دونه خیال الله د بعضې بندګانو ساتي. په یو توبه دغه انسان کم ځای ته ورسېد، کم ځای ته خدای پاک په یو توبه ورسېد. دا د خدای فضل دی او د الله کرم دی چې د چا باندې وشي. خدا فضل او کرم په هغه چا کېږي چې ځان خدای ته نږدې کړي. ګناه ما خو درته ووایي الله څه فرمایي، وایي زه ستاسو په عذاب څه کوم؟ ما تاسو عذاب له خو نه یې پیدا کړی. یو ماشوم یو ګوډاګۍ جوړ کړي د خټو، دا ماشومان اکثر جوړوي او تی وله روان کړه ابه لوګړېږي. د خټو ګوډاګۍ دی چې تی وله روان کړي ابه لوګړېږي. هغه ماشوم په خاورو کې چغې به وایي، لتې به وایي چې دا خو ما ګوډاګۍ جوړ کړو، تا له ولې روان کړو؟ نو انسان غوندې ښکلی شخصیت چې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دا الله جوړ کړی دی. څومره مرحلونه یې د مور په ګېډه کې راوچت کړی او بیا په دنیا کې د عذاب نه پیدا کړی. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم. الله او زما د نعمت شکریا ادا کړئ، ناشکري مه کوئ بندګان، لویي مه کوئ، تکبر مه کوئ. نو ګوره چې ته وایې الله ما وبخه، نو دا تا د لویۍ نه توبه وویسته، ځان دې عاجزه کړ. الله مونږ عذاب له نه یو پیدا کړی دی، خو مونږ په خپله د عذاب ځای ته ځان وردن نه کوو په استغفار الله خوشحالي. حضور پاک فرمایي وایي بني اسرائیلو کې یو سړی و، هغه سړی ډېر ګناهګار چې کله مړ کېده نو دا د بخاري شریف حدیث دی. نو ځان ته خپل بچي راغونډ کړل، نو هغه بچو ته کېناست، وایي ایو ابن انا، وایي بچو زه څنګه پلار یم، زه خو بیمار یم، مرم ورځ دوه کې د نه مرم روان یم، خو زه څنګه پلار یم؟ هغې وایي بابا ته ډېر ښه پلار یم، زموږ د ډېر ښه تربیت وکړه، موږ له دې وګټله، موږ دې لوی کړو ماشومان، ستا غوندې پلار نشته. وایي بچی زما یو خبره ده، د مرګ وخت کې درته کوم منی یم. وایي بابا قربان، وایي ښه داسې کار دی، وعده را سره وکړه چې زما دا سوال زه درته سوی یم دا به منی. بابا بالکل حضور پاک فرمایي عهود او مواسیر کله کې وعدې یې واخیستې، چې وعدې یې واخیستې، وایي بچی تاسو ته پته ده او ما ته پته ده زه ډېر ګناهګار یم، ما ډېر ګناهونه کړي. او که دا الله ته ور مخامخ شو نو داسې عذاب به راکړي چې داسې عذاب الله چاله ورکړی نه دی او نه به یې ورکړي. ما ډېر ګناهونه کړي. زموږ د حدیثو بعضې علماو لیکلي دي، بعضې محدثینو، چې ده به د مړو نه کفنونه ایستل او هغه به یې خرڅول. دا څومره لوی جرم دی چې ته د شپې ورځې او مړی راوباسې او د هغه نه کفن وباسې او خرڅی، نو بیا خو مړی واپس نه ښخوي، بربنډ یې په دې میدان کې پرېږدي. هم دې د مړي نه کفن وویسته، هم دې مړی بربنډ پرېښود، جمدې نه د مړي بېعزتي دې وکړه، مړی دې بې حیا کړ. نباش علامه عیني فتح الباري لیکلي دي سړی دغه ګناه وله، څومره خطرناکه ګناه. زما وایي ښه چې زه کله مړ شم نو ما به وسوځوي او زما داسې به مې وسوځوي چې زما هډوکي ایره ایره شي او بیا به مې وټکوي په کاڼو کې او بیا به زما ایرې راوالې چې ښه ګرمه ورځ او تیز باد لګي، نیمې به په دریاب کې ونولې، نیمې به په دې اوچه باندې ونولې. د مقصد دا نو چې ما به خدای جمدې نه کړی شي، ایمان یې په الله. مطلب دا چې ځان له خپله د عذاب ورکړم. کیدای شي الله ووایي چې زه بس همدقسې روک ښه دی، پرېږدې ورکې دغسې ایرې په دې بچي ساده سړی. بچي ورته وایي بابا داسې کې د ګناه د پاسه ګناه، وایي بچي ما د نه وعده اخیستې او داسې به کوې. حضور پاک فرمایي چې کله سړی مړ شو بچو وسوځه مقه چرې وسره او بیا وله هډوکي او غیرې ټولې وټکولې او نیمې په دریاب باندې ونستې او نیمې په دې اوچه، خو چې څنګه یې ونستې نو رب العالمین ورته واپس وی کن، نو دې نیغ پیدا شو. د الله نه یو شی نشي پټې، چې ایرې ایرې شي او چوره چوره شي، نو د الله نه پټ نه. کوم ذات چې د نش نه تا هسته راوستی شي، نو هغه ذات چې ته ټوکړې ټوکړې شي او ایرې ایرې شي، نو واپس ته جمدې کولی. او الله په دې ستړی کېږي نه، یو کن لفظ سره دا څه کوي چې ځان ته یې مخامخ ودرو، وایي بنده دا دې څه کړی، ما نه پټېدی شي، ما نه غیبېدی شي، ما نه روکېدی شي. جرم د پاسه دومره جرمونه دې کړي دي او د جرم د پاسه دې دا جرم په وصیت دې وکړه. دې سړي الله ته من خشیتک یا رب، الله ستا نه یېرېدم، تا ته نه شم ودرېدی، ډېر ګناهګار تا ته نه شم ودرېدی، ستا د یېرې نه مې الله دا وصیت کړی، دا مې کړی. الله خو خبردار دی په زړونو. الله غفر له فرشتو ته ویځه دا ما وبخه دې زمانه یېرېده د مرګ په وخت کې ما وبخه جنت ته په مخه کې. نام د خدای رحم
دا د خدای کرم دی دا د قانون نه بالاتر دی په خدای قسم زه کله کله سوچ کوم زه یا الله ته په موږ څومره مهربان یې موږ ګناه کوو بیا روزي راکړې موږ تا خفه کوو بیا رزق راکړې موږ د سترګو ګناه کوو موږ د غوږ ګناه کوو موږ د ژبې ګناه کوو ټوله موږ د زړه ګناه کوو خدای بیا ماله روزي راکړې بیا دې ښکلی شکل راکړی بیا دې بچي راکړی بیا دې عزت راکړی بیا دې راله په لکه د مانځه مینه پیدا کړې ده او ځان ته مدرې خدای بیا دې راله روغ صحت راکړی خدای ته څومره مهربانه بچی یو څیز نه ځان ساتئ د کبر نه ځان ساتئ الله به سره احسان کوي حضور پاک یو ځای فرمایلي الله ارحم بعباده من الام بولدها دومره الله په خپلو بندګانو مهربانه دی چې دومره مور په خپلو بچو نه ده مهربانه الله په خپلو بندګانو دونه مهربانه یو ښځې سره ماشوم او ماشوم اور یې بلو نو چې د اور لمبه به اوچته شوه نو هغه ماشوم به یې داسې غاړې ته کړ چې توی ونه وي او چې د اور لمبه به ښکته شوه نو ماشوم به یې بیا سینې ته راجوخ کړ نو حضور پاک وفرمایل وی دا مور په دې خپل بچي څونه مهربانه وګورئ لمبه چې راوچته شي نو بچی دی خوا کړي او چې لمبه ښکته شي نو بچی بیا سینې ته رانږدې کړي وی ډېره زیاته وی د دې مور نه چې د دې په بچي کوم رحم دی د الله په خپلو بندګانو زیات رحم خضرانه حضور پاک دی هغه بچی راوسته وی تا داسې فرمایلی دي چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور نه په بچي چې کوم رحم دی زیات دی وی او نو زه خو به دا خپل بچی اور ته ونه غورځوم نو الله خپل بندگان اور ته ولې غورځوي حضور پاک وجړل سترګو مبارکونه اوښکې ومېدې چې واقعي سوال خو مضبوط دی مور بچی خپل بچی اور ته ونه غورځوي چې دومره د بچي ګوته وسوځي معمولي غوندې په اور نو مور ټوله شپه ورسره پریشان پلار مې خو مور ډېره پریشانه هر وخت به لا ګوته رالیو اوله ښکلۍ اوله چپۍ مور ډېر مهربانه ده ډېره په بچي باندې لږه نه حضور پاک وجړل او بیا فرمایل ان الله لا یلقي فی النار الا المارد المتمرد علی الله الله هغه بنده په اور کې غورځوي چې د الله په مقابله کې سرکشي او لویي کوي چې تکبر او لویي نه کوي او د الله نه معافي غواړي ځان ته عاجز یا الله زه عاجز یم خدای زه لویي نه کوم زه ډېر کمزور یم زه ډېر عاجز یم خدای ستا د یو ماشي د مقابلې پروردګار زه نه یم او چې دا تکبر کوي او لویي کوي او ځان ته لوی وي دا به مور ته خدای غورځوي او دغه بچی چې د مور په مخ کې لویي شروع کړه او تکبر یې شروع کړه نو اکثر دغه مور دا بچی عاق کړي که معافي دې غواړي وي نه دې معاف کوم جیل دی ورکړي اکثر پولیس دی ورکړي کبرجن بچی دا مور او پلار هم ځان ته نه نږدې کوي د ځان نه شړي کبربجن بنده د خدای نیک وخت د مارونو یو د تکبر نه ځان ساتي کبر به نه کوي په کبر الله ډېر خفه کېږي بل مسلمان ته سپک کتل د بل مسلمان بېعزتي کول د بل مسلمان بده ویل بل مسلمان کمزورې ګڼل ځان لوی ګڼل ځان اوچت ګڼل زه داسې یم زه داسې یم زه به داسې وکړم زه به داسې وکړم زو لفظ په دې تکبر الله شیطان 80,000 سال عبادت ابلیس کړی او په دغه تکبر یې ذلیله نه امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلي دي 80,000 کاله عبادت یې کړی او د عبادت په وجه د فرشتو مقام په هلته په اسمانونو کې به اوسېده خو چې الله ورته وي آدم ته سجده ولګوه نو څه وکړل ویې نه او باقاعده خدای سره مقابله وکړه خلقتني من نار وخلقته من طين اسجد لما خلقت طينا د اور نه پیدا یم د اور لمبه خشتمي چتر غالي او خټه تکه تورې په ځمکه پرتی زه به هغه شي ته سجده لګوم چې د خټې نه پیدا کړی الله وی زما لك ان تتکبر فيها الله اکبر تعالی زما په مخ کې په دې جنت کې په دې اسمانونو کې کبر مناسب ده زه شاب هغه دی نه ذلیل 80,000 سال زما ستاسې عبادت 80,000 کاله عبادت یې په یو ځل دوړه او سپېره بچي معافي مو نه غوښته که د هغې نه پس یې معافي غوښتې وه چې الله معافي غواړم ممکن ده چې الله معاف کړی وی هغې نه پس څه وی دا آدم او رده بچي به ده پرېږدم نه د نه به یې لرې کوم د هر طرف نه به د ده په بچو دا حمله کوم بره نه وړاندې نه ښي نه ګس نه مخکې نه او شا نه او پرېږدم به یې نه دوزخ ته به یې درته لېږم تا به دې خفه کوم او دا به زه نه پرېږدم چې دا قسمونه وخوړل الله دې قسمونه وخوړل ګوره دومره کبرجن دی نو الله وفرمایل تا وخوړل قسمونه زما دې په خپل ذات په خپل جلال په خپله لویۍ په خپلو صفتونو قسمي چې دې هر څومره ګمراه کړي او ما ته سر ښکته کړي او معافي وغواړي توبه وباسي هر څه به ورته معاف کړم کبر دونه خطرناک شی دی توبه او معافي باندې الله دونه خوشحالېږي د مارونو ځان له یو نصاب مقرر کړي روزانه استغفر الله وایه علماو نه یاد کړي او دا استغفار نور سنی دومره وایم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا مختصر
صرف استغفر الله ربي من كل ذنب د خپل ربنا بخنه غواړم معافي غواړم د هرې ګناه نه واتوب الیه خدای ته رجوع کوم توبه وباسم توبه رجوع ته وي الله ته رجوع کوم خو د زړه نه د خولې نه دا نه چې صرف په خولې توبه 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 او په ډکې ګناه پرته وي داسې به قطعا نه کې د زړه نه توبه وباسه لږ ورسره وجاړه او جړه نه درځي ځان جړګونې کا